سلامونه او ښه راغلاست یو پلا بیا په خیر او موږ تېره ویډیو کې ولو پر انرشل فریم باندې موږ خبره کوله نو اوس به موږ خبره وکړو چې د هغه پر یو اگزامپل باندې خبره وکړو چې تاسو به سر په خلاص مثال کے طور پر یو سټیشن باندې ته ولاړ یې ټیک دی یو سټیشن باندې ته ولاړ یې او ستا چې کومه دلته ګړۍ ده چې کومه دلته ګړۍ په سټیشن لګېدل ده هغه یوه بجه ته پر یوه بجه ولاړه ده ټیک دی او یو ټرین ده چې د هغه سپیډ چې دی هغه مثال کې طور پر 90 کیلومتره پر اور یعنی په 90 کیلومتر سپیډ کې روانه ده د هغه ټرین کې به هم یو ګړۍ لګېدلی چې هلته به هم یوه بجه ټیک دی د هغه رقم بل ټرین به په دغه سټیشن باندې چې د هغه سپیډ به 50 کیلومتر ټیک دی او په هغه کې به هم یو ګړۍ لګېدل چې هلته به هم یوه بجه اوس خبره دا ده چې واقعي دا یوه بجه ده مطلب په دې درو یو سچویشن دغه سو دوم سچویشن دغه سو دریم سچویشن دغه سو واقعي په دې درو سچویشنو کې ټایم واقعي یو دی آینسټاین دا خبره کوي چې نه په دې درو سچویشنز کې ټایم یو رقم نه دی هغه په دې باندې چې د دې چې کوم سپیډ دی هغه جلا دی د دې چې کوم سپیډ دی هغه جلا دی او د دې چې کوم سپیډ دی بالکل زیرو دی دا خو پر ریسټ دی دا بالکل جلا دی چونکې د دې سپیډ په مابینځ کې د 90 او د 50 په مابینځ کې یا د 90 او د 0 په مابینځ کې دونه زیات سپیډ فرق نشته چې موږ د ټایم چې کوم فرق دی هغه په نظر راسي د ټایم فرق ها وخت موږ ته په نظر راځي چې څه وخت دا یو ټرین د سپیډ اف لایټ په مثال کې طور پر روان سي یعنی که د دې ټرین سپیډ دونه زیات سي چې هغه بالکل 3 لکه کیلومتره په یو سکند کې طی کړي نو هغه وخت به موږ د ټایم چې کوم دغه د ریلیټیویټي ده د ټایم چې کوم کمیدل دی هغه به موږ ته رامعلوم سي سن په خلاصو یعنی چې څونه ته تیز ځې هغونه ټایم چې دی هغه ستا دپاره سلو سي د دې یو اسانه بل مثال به درکړم اوس وګوره یو کس دی دوه کسان دي یو احمد دی ټیک دی او یو شعیب دی یو احمد سو یو شعیب سو اوس احمد و شعیب دواړه په یوه ورځ پیدا سوي دي یعنی مثال کې طور پر دواړه د 15 کلو دي ټیک دی اوس یو ورځ دا رقم وسي چې ناسا چې کوم د امریکې اداره ده چې کوم خلا ته جهازونه هستي هغه به احمد ته ووایي چې موږ چې کوم جهاز دی هغه د سولر سیسټم د یو پلانیټ دپاره استوو نو موږ غواړو چې ته هم په دا جهاز کې ولاړ سې نو احمد به ووایي چې و بالکل زه سره ځم څه وخت چې احمد په دې جهاز کې کښېني او مان لیجیه یو خبره ده چې د دې جهاز چې کوم سپیډ دی هغه بالکل لایټ ته نږدې دی د لایټ چې کوم سپیډ دی هغه ته نږدې دی یعنی 3 لکه کیلومتره په یوه سکند کې طی کوونکی خبره نه ده مان لیجیه چې دا چې کوم راکټ دی دا په 3 لکه کیلومتر په یوه سکند کې روان دی او هغه په هوا سي پر مځکه دا د وخت تېرېږي شعیب چونکې پر مځکه دی دا د وخت تېرېږي 10 کاله چې تېر سي څه وخت شعیب چې هغه د 25 کالو سي نو به احمد راسي چې احمد راسي د سولر سیسټم یا د اوټر چې کوم ورلډ دی د هغه سره راسي په راکټ کې نو پر احمد به خالي یوه ګنټه تېره سوې د احمد به خالي یوه ګنټه د شعیب د 10 کلو برابر وي اوس فرق څنګه راغلی فرق دا راغلی چې احمد چول هغه احمد چول هغه په سپیډ کې
یعنی نیر د سپیډ اف لایټ بالکل د لایټ د سپیډ سره ولاړې مخ ته مطلب د باندې ولاړې هلته ټایم چې و هغه سلوس او دلته پر مځکه چونکې د شعیب چې ول هغه د لیپ رشت بو یا د هغه ویلاسټي کموله په دې باندې پر هغه باندې 10 کاله تیر سوله یعنی 1 غنټه د احمد د شعیب د 10 کلو برابر ده د دې دا مطلب دی چې یو سړی څونه په سپیډ ځي څونه یو سړی په سپیډ ځي دغونه به پر د ټایم باندې به ټایم سلو کیږي نو دا خبر آینسټاین وکړه د نیوټن په دغه باندې د نیوټن چې کوم خبرو بالکل رد یې کړه چې ټایم چې دی هغه ریلیټیو دی یعنی هغه ډیپند کوي چې ته په کم سپیډ کې روان یې اوس خبره دا ده که یو سړی زما په خیال ویډیو زیات شو اوس دا دریم چې کوم اگزامپل دی دا ډېر بهترین اگزامپل دی زه غواړم چې د درېیمه ویډیو